السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو تاسو سره تاسو مرګ شریعه خان او تاسو ګوره ټیکنیکل شریعه خان مرګونو نن به تاسو ته د کاین ماستر د اول سره تر اخره پورې ټوله ویډیو ان شاء الله درکوم. خو زه دا غواړم چې دا به تاسو ته په پارټونو کې درکم کم ملګري زموږ چې کم یوټیوبر دی او هغه غواړي چې مونږ د خپل ویډیوګانې ښه په مزې سره باندې جوړې کړو او په یوټیوب باندې ورکړو. نو په هغې ایډیټینګ څنګه کېږي نو د ټول نه اول خو د دې لپاره کاین ماستر. نو راځئ ملګرو د خپل موبایل سکرین ته چې زموږ په خپل موبایل کې د کاین ماستر باندې څنګه ویډیو جوړو. نو د دې پارټ 1 ځکه چې ویډیو ډېره اوږدول نه غواړو او چې تاسو زده کړه وکړئ. ملګرو دا مونږ راغو موبایل ته موبایل سکرین ته د ټول نه اول خو به تاسو کاین ماستر انسټال کړئ کوم چې دا تاسو ته په پلی سټور کې هم ملاوی دی شي. نو راځئ ملګرو د ټول نه اول به تاسو کاین ماستر کولاو کړئ. کاین ماستر کولاوېدو نه پس به لږ ټایم ولي ملګرو دا پلس کم آپشن دی پلس آپشن به دباو کړئ. دې کې تاسو کوم سایزونه دي دا د یوټیوب دپاره او دا چې کوم ټیک ټاک ویډیو مونږ سټیټس یې جوړو او دا چې کوم زمونږ د MP4 ویډیوګانې راځي ملګرو د 16.9 په دې باندې به مونږ کلیک کړو. دا راغو ملګرو میډیا باندې مونږ کلیک کړو. د هغې نه پس به مونږ چې کوم ویډیو کړي وي یا مونږ هر قسمه ویډیو په هغې باندې مونږ ایډیټ کول غواړو نو دلته کې به راشو. مونږ دا یو ویډیو کړې ده دا ستاسو د پوهېدنې لپاره زه به دې نه دا یو آپشن دا ویډیو ما واغسته دلته کې سلیکټ شو. ملګرو دا راغو زموږ ویډیو دلته کې مونږ میډیا ته لاړو مونږ یو ویډیو سلیکټ کړه نو دا زموږ ویډیو راغله. دا تاسو وګورئ دلته دا پلی شوه. دلته زما چې کوم د لومړۍ خبرې ما تاسو ته په دې ویډیو کې وکړې دا هغه ویډیو ما کلیک کړم دې ځای نه پوه شوم. ملګرو زه غواړم چې په دې باندې د اردو لیکئ وکړم. نو اردو لیکئ مطلب زه تاسو ته دلته کې دا لایر ته به لاړ شئ. لایر کې به ټیکس باندې کلیک کړئ. ټیکس دپاره دلته کې ما یو کیبورډ انسټال کړی دی سافټ کی سیو دا تاسو ته به انشاءالله دا لینک په ډسکرپشن کې وایي زه هم درکړم. دلته کې زه په دې باندې اردو پښتو لیکم نو دلته زه لیکم دا کاین ماستر پورا طریقہ ملګرو دا ما یو فکر ولیکه یو څو لفظونه ستاسو د پوهېدو لپاره دلته به اوکې کلیک کړئ. اوکې باندې دا راغو زموږ ملګرو دا تاسو دې لکه چېرته تاسو دا سپین دی نو دې له زه کلر چینج کول غواړم په دې سفید به کلیک کړئ او دې لپاره زه دا سور کلر ورکوم نو په دې باندې به کلیک شي. ملګرو دا راغو اوس زه دې له آوټلاین زیړ یا تور چې کوم قسم ستاسو خوښی نو هغه زه ورکوم. دلته به راشي ملګرو آوټلاین دا انیبل دا به کلیک کوئ. دلته کې کلر باندې ما کلیک کړو او زه دې له اوس کوم شین آوټلاین دی دا والا دا دی ما ملګرو ورکړو. دلته تاسو د آوټلاین غټېدو او سلو کېدو دا آوټلاین ما دې له ورکړو اوکې شو ملګرو. دلته کې اوکې ملګرو دې ځای نه دا تاسو په دې باندې به ګوته کېدئ او داسې به تاسو څومره پورې دا ټول غټول غواړئ څومره پورې. نو ملګرو زه دا ویډیو تر دې پورې ملګرو زما دا ویډیو تر دې پورې زه دا ایډیټ کول غواړم نو ما په دې باندې کلیک کړو او دا د کینچۍ دا نښه ما ووهله نو دلته کې راغو ریموټ رایټ په دې باندې ما کلیک کړو نو راغو ملګرو زموږ ویډیو دومره. د دې نه پس ملګرو زه اوس په دې باندې خپل د چینل چې کوم زما آیکن دی هغه ورکول غواړم نو بیا واپس به لیئر ته لاړ شئ او میډیا به کلیک کړئ. میډیا کې دلته کې ما یو تصویر جوړ کړی دی ملګرو پیک آرټ باندې ما دا یو تصویر جوړ کړی په دې باندې ما کلیک کړو اوکې شو. دا ملګرو دې نه تاسو
پټ او ورکوټې کول غواړئ نو دا دلته کې په دې ګوټ باندې ما راوستو. ښه ملګرو زه دا تصویر هم په دې ټوله ویډیو باندې پرېښودل غواړم نو دا دې ځینه دا اوکې شو سلیکټ شو. ښه د دې نه پس ملګرو زه په دې تصویر باندې چې کوم د دې دا اورل انیمیشن دی نو زه وایم چې زما دا تصویر دی خلکو ته داسې شو کېږي نو دا زما د دې دا کم افیکټ انیمیشن دی دا اوکې شو. دا په دې باندې کلیک شو ملګرو. دې نه پس ملګرو زه په دې باندې بیکګراوند ساز پرېښول غواړم نو زه به آډیو ته لاړ شم آډیو به کلیک کړم. دلته کې ما سره دا یو آډیو ساوند دی نو زه غواړم چې دا په دې باندې زه کلیک کړم. ملګرو دا ما کلیک کو دلته کې اوکې شو. دې پورې ملګرو دا زموږ د غراغو ساوند نو زه دا دې نه کټ کول نو لاندې به دا بیا د کینچۍ دی نښې ته راشي او دا به ووهي نو دې نه به دا کوم اخوا څه دا به کټ شي. دا ملګرو تاسو دا ویډیو وګورئ. دې نه پس به زه د دې چې کوم زموږ دا بیکګراوند میوزیک دی د دې اواز لږ تیز دی نو دا به زه لږ سلو کړم. دلته دا ما تیز کې راوستو دلته اوکې شو او زما چې کوم د ویډیو خپل وایس دی نو دا به زه لږ شانتي زیات کړم. 100 کې دی نو دا ما 165 ته راوستو. نو ملګرو اوس تاسو چک کړئ دا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو تاسو ستاسو مرګ شریحان او تاسو ګورئ ټیکنیکل شریحان خبر مرګونو نن به تاسو ته د کاین ماستر د اول سنواله تر اخره پورې ټوله ویډیو ان شاء الله درکوم. ها دا ملګرو زموږ کاین ماستر دا لومبۍ ایسه شو نو ان شاء الله د دې نه پس به زه تاسو ته دویمه چې کوم ایسه ده هغه به درکوم خو د دې نه پس دا به سیف کېږي څنګه په دې کې نور کم ټریکونه دي هغه هم زه تاسو ته ښیم خو دا تر دې پورې دا نن انشاءالله دا پارټ 1 شو. ویډیو ډېره اوږدېږي نو انشاءالله پارټ 2 به بیا زه تاسو ته سبا بله ورځ بیا شیر د دې نه پس به دا تاسو شیر دا آپشن ووهئ او دلته به راشئ تاسو به دا خپله ویډیو شیر کوئ HD 720 کې او دا په دې کلیک کوئ. دا راغو دلته به سکیپ ووهئ. دا راغو ملګرو زموږ دا ویډیو سیف کېدل شروع شو. دا راغو ملګرو زموږ ویډیو اوکې شو. دلته کې دا پلی آپشن راغو دا اوس موږ پلی کوو نیکس پلی. دا تاسو چک کولی شئ ملګرو دا ویډیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو زه ستاسو مرګ شریحان او تاسو ګورئ ټیکنیکل شریحان خبر ملګرو نن به زه تاسو ته د کاین ماستر د اول سنواله تر اخره پورې ټوله ویډیو ان شاء الله درکوم او زه دا غواړم چې دا به زه تاسو په پارټونو کې درکړم. دا زموږ ملګرو د کاین ماستر پارټ 1 نو انشاءالله د دې نه پس به زه تاسو ته په 2 3 4 فل کاین ماستر به زه تاسو ته انشاءالله زده کوم. نو که ویډیو هم خوښه شوي نو مهرباني وکړئ لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ چې آیندې دپاره زموږ ښکلې ویډیوګانې او ستاسو د پیو دپاره کومې ویډیوګانې نو تاسو ته په وخت والسلام ستاسو ورور ستاسو ملګری شهریار.